اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، یو بهترینه وظیفه او دعا درته ښیمه. صرف سحر ویل دي 3 ځله او الله رب العالمین د هغې په وجه باندې انسان د 5 غټو بیمارونو ساتي. ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته کومه د خیر دعا نه ده ښودلې. الله پاک فرمایي تاسو ته ما داسې پیغمبر را لېږلی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تاسو ته مې داسې پیغمبر را لېږلی او چې هغه باندې هر هغه خبره ډېره ګرانه لګي چې تاسو محنت او مشقت کې او تکلیف کې مبتلا کوي او په تاسو باندې د نیکو خبرو په باره کې ډېر زیات حریص دی او په مؤمنانو باندې ډېر شفقت کوونکی او مینه کوونکی دی. دغې وجې نه یو مختصره دعا ده، هر مسلمان نارینه زنانه ماشوم ښه په اسانۍ سره چې کوم دی کولی شي. نو سحر کې دا دعا لازمن کوي، دا په ځان باندې لازمه کوي. نو انشاءالله الله به د دې 5 بیمارونه ساتي او ورځ به الله تعالی په خیر عافیت سره اختتام ته رسوي. هغه دعا او هغه وظیفه دا ده: سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله. هغه کمی بیماری دي چې الله رب العالمین به مسلمان بنده د هغې نه محفوظ او مامون ساتي. یو چې کوم دی زما عزتمندو جنون، لیونتوب، الله دې هر مسلمان د لیونتوب نه وساتي چې چا باندې لیونتوب راشي، دماغ د هغه ګډوډ شي او بیا هغه د حیواناتو غونته کې حرکات او سکنات کوي. نو د دې دعا په برکت باندې به الله تعالی دې د جنون د لیونتوب نه، جذام یو بیماری ده د بدن نه غوښې چې کوم دی جوړېږي، د بدن نه غوښې پرېوځي، نو الله رب العالمین به د دې بیمارۍ نه چې کوم دی دې ساتي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بله دعا هم ښودلې ده: اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. نو دغه کې د جذام چې کوم دی ذکر دی. اللهم انا نعوذ بك من البرص، یا الله ما د برص بیماری نه، د برګي بیماری نه بچو ساتي، والجنون د لیونتوب نه، والجذام او د جذام نه یو هغه دعا ده، وسیء الاسقام او د بدو بیمارو نه، او یو دا سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله. څومره اسانه دعا ده، څومره اسانه چې کوم دی وظیفه ده. نو یو جنون، لیونتوب او جذام، بدن نه به غوښې نه دوړېږي، او بل الله تعالی به انداپن د ړوندتوب نه الله به یې ړندی نه انشاء الله العزیز. او بله بیماري چې کومه ده دا برص چې دا برګې بیماري، دا بدن برګ شي، په بدن باندې دا بیماري راشي، سړی ډېر بد ښکاري او سړی چې کوم دی په مجلس کې داسې ځایونو ته د تګ نه شرم محسوسوي. نو الله رب العالمین د برص نه چې کوم دی، یا ابرص ورته وایي یا برص ورته وایي یا پښتو کې ورته برګې بیماري وایي، نو الله رب العالمین به د دې بیماری نه دی محفوظ او مامون ساتي. او بله چې کومه بیماري ده فالج چې ورته ویلي، لاسونه خپې وغیره شل شي، خوله یعنې کږه شي وغیره، نو الله رب العالمین به د دې 5 بیمارونه دا مسلمان چې کوم دی محفوظ ساتي: جنون، جذام او ړوندوالی او برص بیماري او فالج بیماري. نو دا خپله هم یاده کوي دا دعا او دغه رنګې نورو مسلمانانو ته مو رسوي. بیا درته یو ځل ویم: سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله. او بله دا دعا: اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.